انسان باید له ځمکې پورته لاړ شي تر اتموسفیره له هغه نه هم پورته تر څو انسان هغه ځمکه وپېژني چې پرې ژوند کوي. سقراط دغه خبره پیړۍ مخکې هغه وخت کړې وه چې دوی سوچ هم نشوای کولی چې انسان به یوه ورځ د ځمکې په مدار کې یو جسم ږدي. خو بیا هم سقراط دا مشاهده کړې وه چې د ځمکې له فضا څخه ځمکه لیدل څومره ګټور دي. دغه نظریه چې انسان څنګه د ځمکې فضا تر هغه پورته اتموسفیر او له هغه هم پورته یو جسم کېږدي تر 1990 کال پورې یو نظر پاتې شو تر څو نیوټن خپله مشهوره تجربه د پنډوسکې غورځولو ورکړه. هغه ویل که چیرته تاسې د غره په سر یو توپ کې پنډوسکه په افقي ډول په پوره فشار سره وغورځوي نو دغه توپ به له ځمکې نه پورته لاړ شي، خو یو څه وخت وروسته به بیرته د ځمکې جاذبې قوې له امله راوغورځي. که چیرته تاسې دغه توپ ته زیات باروت ورکړي چې دغه بال په دومره سرعت سره یعنی 4320 کیلومتره ساعت کې له ځمکې پورته شي نو د ځمکې جاذبه قوه پرې غلبه نشي کولی، نو دغه بال به د ځمکې له جاذبې قوې نه وځي او د ځمکې په یو مدار کې به حرکت کوي. د ځمکې د جاذبې قوې له امله به هیڅکله ځمکې ته راونه غورځي. بالاخره روسانو د نیوټن تجربه په ثبوت ورسوله او په 1950 میلادي کال کې په لومړي ځل د ځمکې مدار ته مصنوعي سپوږمکۍ د سپوتنیک په نوم یادېده داخله کړه. د روسانو دغه کار نړیوال په یو ضد کې واچول او هر چا دغه کوښښ کاوه چې له نورو مخکې د ځمکې فضا تسخیره کړي. د سپوتنیک نه وروسته یوازې امریکا، چین او روسیې د ځمکې مدار ته 2500 مصنوعي سپوږمکۍ داخلي کړي. له دغه سپوږمکیو څخه د هوا له حالاتو، د ټلویزیون نشریاتو او د ټلیفوني شبکو په برخه کې زیات کار اخیستل کیږي. په اوس وختونو کې د ځمکې په فضا کې تر 1050 پورې مصنوعي سپوږمکۍ فعال دي چې له دغه سپوږمکیو نه نړیوال په مختلفو برخو کې کار اخلي چې په دې کې تر نیمایي زیاتې د امریکا دي او د هغوی لخوا نه اداره کیږي. مصنوعي سپوږمکۍ څه شی ده؟ هر هغه جسم چې د ځمکې په فضا کې د ځمکې شاوخوا او یا هم د یو بل ستوري شاوخوا په دایروي شکل حرکت کوي سپوږمکۍ یا سټلایټ بلل کیږي. د ځمکې سپوږمکۍ طبیعي سپوږمکۍ ده او هر هغه چې د انسان په لاس جوړوي هغه مصنوعي سپوږمکۍ بلل کیږي. هغه لاره چې دغه سپوږمکۍ پرې حرکت کوي مدار بلل کیږي چې کروي شکل لري. هغه سپوږمکۍ چې ځمکې ته نږدې وي د ځمکې د جاذبې قوې له امله تیز حرکت کوي او هغه چې له ځمکې نه ډیر واټن ولري حرکت یې ورو وي. مصنوعي سپوږمکۍ په فضا کې مختلفې وظیفې سرته رسوي چې ځینې تاسو ته در پیژنو. د هوا پیژندونکو سره مرسته کوي ترڅو د هوا وړاندوینه ورکړي او ووایي چې په روان وخت کې به هوا څنګه وي. په دغه سپوږمکیو کې لوی کمرې لګېدلې دي چې له فضا نه ځمکه څاري او د هغې عکسونه ځمکې ته رالیږي. دغه ډول سپوږمکۍ 40,000 تر 20,000 کیلومتر پورته د ځمکې پر مدار کې راګرځي او د ځمکې د حرکت سره سم حرکت کوي. دغه سپوږمکۍ د ټلیفوني مکالمو لپاره په کار راځي ترڅو استعمالونکي وکولای شي خپل معلومات په اسانۍ سره نورو ته واستوي او یا هم له نورو یې په اسانۍ سره لاسته راوړي. دغه ډول سپوږمکۍ له ځمکې څخه په 1600 یا 800 کیلومتره واټن کې د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. مشهوري کمپنۍ دغسې سپوږمکۍ فضا ته استوي او له هغه نه ګټه لاسته راوړي. ساینټیفیک سټلایټس چې په فضا کې د ساینسي څېړنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. دغه سپوږمکۍ په خپل منځ کې یو ډیر حساس تلسکوپ لري چې کولای شي بلیون نوري کال لري فضا وڅېړي. فضا پلټونکي ورڅخه د فضا په څېړنو، په فضا کې د بدلون په مشاهده کولو او همدارنګه د نورو شمسي نظامونو په پیدا کولو او د هغوی په مطالعه کولو کې ترې کار اخلي. ملیټري سټلایټس له دغه ډول سپوږمکیو نه په دفاعي او پوځي برخه کې کار اخیستل کیږي. د دغو سپوږمکیو اصلي معلومات په راز کې ساتل کیږي، خو ځینې د دښمن د حرکاتو مشاهده کول، د مزایل او راکټونو خبرداري ورکوي، د اټومي بټیو ساتل او حفاظت، رادیوي امواجو کشف، د پټو ځایونو عکسونه اخیستل او همدارنګه په نورو زیاتو برخو کې ګټه ترې اخیستل کیږي.
مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته د راکېټ له لارې استول کیږي. دا یوه ساینسي او تخنیکي پروسه ده. سپوږمکۍ څه ډول فضا ته لیږدول کیږي؟ لومړی مرحله کې سپوږمکۍ تخنیکي ازمایښتونه تیروي، راکېټ ته نصبیږي. دویمه مرحله کې توغول کیږي. راکېټ د ځمکې له سطحې څخه په لوړ فشار سره پورته کیږي. دا انرژي د سون موادو له لارې تولیدیږي. دریمه مرحله کې د ځمکې د جاذبې ماتول. راکېټ باید دومره سرعت واخلي چې د ځمکې جاذبه ماته کړي. باید په ساعت کې سرعت 28,000 کیلومترو ته ورسیږي. دا مرحله تر ټولو ډیره انرژي ته اړتیا لري. څلورمه مرحله مدار ته ننوتل. راکېټ د سپوږمکۍ برخه جلا کوي او په ټاکلي مدار کې ځای پر ځای کوي، لکه د ځمکې شاوخوا. دا مدار کېدای شي ټیټ مدار LEO نږدې له 200 تر 2000 کیلومتره پورته، منځنی مدار MEO، لوړ مدار GEO شاوخوا 40,000 کیلومتره پورته. پنځمه مرحله کې سپوږمکۍ خپل فعالیت پیلوي. سپوږمکۍ فعاله کیږي، شمسي تختې خلاصیږي، معلومات لیږي، معلومات راټولوي او د معلوماتو لیږل پیلوي. څلورمه مرحله د کنټرول مرکز. د سپوږمکۍ د ځمکې نه کنټرولېږي. ځمکني سټیشنونه ورسره اړیکه لري. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوله، سپوږمکۍ د هوا پیژندنې، مخابرات، تلویزیوني خپرونو او علمي څېړنو په برخه کې کاریږي. د مصنوعي سپوږمکۍ عمر معمولا د هغې د ډول فعالیت او مدار له مخې توپیر لري، خو په عمومي ډول د سپوږمکیو اوسط عمر څومره دی؟ مخابراتي سپوږمکۍ له 15 تر 10 کالو عمر لري. د هوا پیژندنې سپوږمکۍ له 10 تر 15 کالو عمر لري او د علمي څېړنو اړوند سپوږمکۍ له 3 تر 7 کلونو یا هم تر دې لږ. پوځي یا جاسوسي سپوږمکۍ له 5 تر 8 کلونو عمر لري. ولې عمر محدود وي؟ سون مواد ختمیږي. د موقعیت د کنټرول لپاره الکترونیکی برخې زړیږي. د شمسي تختې ورو ورو خپل توان له لاسه ورکوي. فضایي دوړې او وړانګې خرابوي. ځینې زړې سپوږمکۍ فضایي کثافات ګرځي، خو ځینې عملاً له مداره ایستل کیږي یا ځان له منځه وړي. د یوې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او فضا ته لیږل ډیر زیات لګښت لري او دا لګښت د سپوږمکۍ ډول، اندازه، موخه او مدار پورې اړه لري. د کوچنیو سپوږمکیو لګښت $1,000,000. د متوسطو علمي سپوږمکیو لګښت له $10 تر $50 ملیونو. د مخابراتي سپوږمکیو لګښت له $1.5 تر $500 ملیون. د پوځي سپوږمکیو لګښت له $200 تر $600 ملیون یا هم تر دې زیات. د لیږد لګښت کله چې راکېټ لیږدول کیږي له 50 تر $1.5 ملیون ورسیږي. د فالکون او سپیس ایکس راکېټ کولای شي یوه سپوږمکۍ د شاوخوا 80 ملیون ډالرو په لګښت فضا ته ولیږي، چې دا اوس له ارزانه لارو څخه ده.